Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Abdullah, your little ESL trainer. Today, this English grammar lesson will help you better understand conditional sentences. Are you ready? You want to learn conditional sentences? So, let's go. که چېرته زما په وس کې وای که نه نو هره ورځ به اتوار و یعنې چوټي به وه. If it were up to me, every day would be Sunday. که چېرته زه یو بادشاه وی یو پریزیډنټ وی نو ما به هر سهار ځان کړي وو. If I was the president, I would make everything cheaper. که چېرته په لار کې رش نه وی روډ بند نه وی نو زه په وخت باندې را رسېدلی وی. If the road had not been jammed, I would have reached on time. که چېرته تا داسې لږ شان احتیاط کړی وی که نه نو د اکسیډنټ نه به بچ شوی وی. If you had been a little careful, you would have avoided the accident. که چېرته زما چینل مونټایز شو نو زه به تاسو ته پروګرام وکړم. If my channel gets monetized, I'll throw you a party. چې زه تنخواه واخلم که نه نو تا ته به څه پیسې قرض درکړم. If I get my salary, I'll lend you some money. کله چې موږ په انګلیش کې داسې قسم خبرې کول غواړو نو بیا د دې لپاره موږ ته ضرورت وي د کنډیشنل سنټنسز او دغه کنډیشنل سنټنسز به انشاءالله نن په دې ویډیو کې موږ ډېر زیات په اسانه او په ساده پښتو کې زده کوو. په دې ټاپک باندې یعنې په کنډیشنل سنټنسز باندې الریډي زموږ یو ویډیو شته خو په هغه ویډیو کې او په دې ویډیو کې د ځمکې او اسمان عمره فرق دی. So guys, if it has always been your wish to be able to speak English fluently just like a native speaker, without hesitation, without translation, and even without thinking, then I believe that this is the perfect and right place for you to get what you want so badly. Now, let's move ahead. Sorry for interruption. خو دلته موږ تاسو یو ډېر اهم پیغام درکول غواړو او هغه دا چې د UL English د کوم مطلب چې دی د University of Learning English اوس صرف یو د ټیک ټاک آی ډي د فیسبوک پیج او د یوټیوب چینل نه دی بلکې د سره سره اوس الحمدلله په پېښور کې پېښور ښار کې یو فزیکل وجود لري یو انسټیټیوټ دی چې دلته په دې انسټیټیوټ کې تاسو موږ سره امیزون زده کولی شئ د امیزون ریلیټډ هر یو سروس تاسو میلاویدلی شي LLC برانډ اپروول او څه هم چې ستاسو ضرورت وي او د ټول نه اهم دلته تاسو موږ سره انګلیش هم زده کولی شئ. که چېرته دلته ستاسو راتلل ممکن نه وي نو بیا هم هېڅ خبره نه ده ځکه چې تاسو زموږ د انګلیش آنلاین کورس جوین کولی شئ د امیزون آنلاین کورس هم جوین کولی شئ بل چې ستاسو څه قسم سروس پکار وي دا ټول هر څه تاسو آنلاین هم میلاویدلی شئ. لیټس کنټینیو لرنینګ ناو. اوکې څنګه چې تاسو ته پته ده نن په دې ویډیو کې زموږ ټارګټ دی کنډیشنل سنټنسز. موږ به کنډیشنل سنټنسز زده کوو خو ټول نه مخکې دا زده کوو چې دا کنډیشنل سنټنسز اخر وایي څه ته. نو که چېرته هم درنه څوک پوښتنه وکړي چې ته ماته دا ووایه په انګلیش کې کنډیشنل سنټنسز څه ته وایي نو ستاسو جواب به دا وي چې د کنډیشنل سنټنسز مطلب دی کله چې موږ داسې خبرې کوو. که چېرته ماته پته وی که نه زه به دې پروګرام ته نه وی راغلی. If I had known, I would not have come to this party. که چېرته زه فارغ وی نو زه به تاسو سره په چکر باندې تللی وی. If I were free, I would go to picnic with you. که چېرته هغه زما استاد نه وی که نه هغه وخت کې ما به عزت نه وی کړی. If he had not been my teacher, I would not have respected him. که چېرته هغه ما ته کنځل نه وی کړی که نه نو ما به ترې ټک نه ایستو. If he had not abused me, I would not have slapped him. که ته زما خبره نه منې که نه نو پلار ته به دې ووایم. If you don't listen to me, I will tell your father. که چېرته زما د امیزون په اکاونټ باندې سیل راغی که نه زه به خپلې ټولې فیملي ته پروګرام کوم. If I get the sale on my Amazon account, I will throw a party to my whole family. نو دغه شانې خبرو ته جملو ته فکرو ته ویل کېږي کنډیشنل سنټنسز چې په هغې کې خبره شوي د یو کنډیشن د یو کیفیت د یو شرط چې که دا پلانکی کار داسې شوی او بیا ورکې خبره شوي د هغې د ریزلټ یعنی که دا پلانکی کار داسې شوی نو بیا ور دې ریزلټ د دې نتیجه به بیا دا وه دا بل کار به بیا داسې شوی نو دې ته ویل کېږي
conditional sentences چې په هغه کې یو کنډیشن وي یو کیفیت ورکړي یو حالت ورکړي او بیا ورکړي د هغې د نتیجې خبره شوي چېرې که دا کار داسې شوی وی نو دا بل کار به داسې شوی وی دغه شانې جملو ته ویل کېږي conditional sentences لکه فار ایگزامپل که چېرته زه ناروغه نه وی زما تبه نه وه نو ما به تا سره مدد کړی If I didn't have temperature I would help you د دې مطلب دا دی چې ته بیمار او ستا ملګری چې کوم دی په یو کار کې مصروف دی ته هغه ته وایې چې که زه چېرته ناروغه نه وی نو ما به تا سره په دې کې هیلپ کړی وی که زه چېرته بیمار نه وی نو دې سنټنس ته که تاسو نظر وګورئ If I didn't have temperature مطلب یې دا دی که چېرته زما تبه نه وی مطلب که چېرته دا حالت داسې نه وی نو دلته دا چې کوم دی که یو کیفیت دی یو کنډیشن دی یو قسم ته شرط دی که چېرته دا کار داسې نو I would help you نو ما به ستا مدد کړی وی I would help you نو بیا به د دې نتیجې څه وه I would help you که چېرته زه ناروغه نه وی دا کار داسې نه وی نو I would help you بیا به د دې نتیجه دا وه چې ما به ستا مدد کړی وی I would help you نو if I didn't have temperature دا چې کوم دی که یو کنډیشن دی I would help you او د دې کنډیشن د دې کیفیت د دې خبرې نتیجه چې کوم ده هغه بیا I would help you ده چې ما به ستا مدد کړی وی نو کنډیشنل سنټنسز هغه جملو ته ویل کېږي هغه خبرو ته ویل کېږي چې په هغې کې خبره شوي د یو کنډیشن د یو حالت د یو کیفیت چې که چېرته دا پلانکی کار داسې او نو دې په نتیجه کې بیا دا بل کار داسې و کنډیشن بیا د هغې ریزلټ دې ته ویل کېږي conditional sentences اوس راځئ دا هر څه ډېر په تفصیل سره او په اسانه زده کوو ها نو conditional sentences چې کوم دي که نه دا په څلور قسمه دي zero conditional first conditional second conditional او third conditional number 1 د ټول نه مخکې زده کوو zero conditional چې دا zero conditional څه ته وایي په کوم ځای کې په کار راځي په کوم ځای کې استعمالیږي نو زیرو کنډیشنل مونږ هله استعمالو کله چې مونږ خبرې کوو د داسې څه په باره کې چې هغه حقیقت وي همیشه حقیقت وي هیڅ کله نه بدلیږي فار ایگزامپل if it rains the floor gets wet مطلب یې دا دی چې باران وشي نو فرش لوند شي نو دا یو حقیقت دی که نه په سمن چې باران وشي هغه به خامخا لمدېږي ولې اوج به پاتې کېږي څه دا یو داسې حقیقت دی چې دا هیڅ کله نه بدلیږي if it rains چې باران وشي the floor gets wet فرش لوند شي when you drink water it quenches your thirst مطلب یې دا دی کله چې ته اوبه وڅښې نو دا ستا تنده ماتوي نو خامخا کله چې څوک تږي اوبه وڅښي نو دا اوبه د دې کس تنده ختمه کړي تنده ماته کړي نو دا یو حقیقت دی دا داسې حقیقت دی چې دا هیڅ کله نه بدلیږي نو د داسې حقیقت دپاره کله چې موږ په انګلیش کې داسې خبرې کوو دې لپاره موږ استعمالوو زیرو کنډیشنل سنټنسز when you drink water کله چې ته اوبه وڅښې it quenches your thirst دا ستا تنده ختموي تنده ماتوي if you touch a flame you get burned مطلب یې دا دی که نه وایي کله چې ته اور ته ګوتې یوسې نو دا اور تا سیزي نو دا یو حقیقت دی او که نه ته اور ته ګوتې یوسې چې تا سیزي او که نه دا حقیقت دی دا یو داسې حقیقت دی چې دا هیڅ کله نه بدلیږي when you touch a flame کله چې ته یو شغلې ته یو اور ته ګوتې یوسې you get burned ته سوځې هیڅ کنفیوز کېږه مو او هیڅ سم مه یادوه انشاءالله د ویډیو اینډ ته چې راسې که نه دا هر څه به ستا اټومیټیک یاد شوي بس دا زموږ یو پلان دی یو قسم ته ترتیب دی تور ته صرف ګوره اوس دلته د زیرو کنډیشنل سټرکچر یعنی دغه شانې جملې جوړېږي څنګه دا خبره همیشه په یاد ساتئ چې د زیرو کنډیشنل په لومبني سنټنس کې سمپل پریزنټ ټینس وي او په دویم سنټنس کې هم سمپل پریزنټ ټینس استعمالیږي که چېرته په ټینسز باندې تاسو نه پوهېږئ نو په 12 ټینسونو باندې زموږ یو کمپلیټ یو غټه ویډیو موجوده ده د دې ویډیو نه وروسته هغه ویډیو بیا تاسو کتلی شئ د هغه ویډیو لینک به تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې په کمنټ سیکشن کې فار ایگزامپل if I don't eat food I get hungry وایي که چېرته زه خوراک ونه کړم نو زه اوږی کېږم نو دا یو حقیقت دی او که نه کله چې تاسو خوراک ونه کوئ نو بیا تاسو اوږی کېږئ if I don't eat food کله چې زه خوراک ونه کړم I get hungry زه اوږی کېږم if you press this button the machine starts
مطلب دا دی کنه وي که ته چېرته دا بټن ووایې نو مشین سټارټېږي نو خامخا چې د مشین بټن وي ته هغه ووایې مشین به خامخا سټارټېږي نو دا یو حقیقت دی یو داسې حقیقت دی چې دا همیشه حقیقت وي if you press this button وي که چېرته ته دا بټن پریس کړي دا بټن ووایې the machine starts مشین سټارټ کېږي if you exercise daily you stay fit وي که چېرته ته هر ورځ ډیلی ته ایکسرسایز کې نو ته به فټ یې if you exercise daily چې ته ډیلی هر ورځ پریکټس کې ایکسرسایز کې you stay fit نو ته به فټ یې نو دا یو حقیقت دی که نه کله چې څوک ایکسرسایز کوي خامخا به فټ یي یو ځل بیا ورته وایم زیرو کنډیشنل موږ هله استعمالو کله چې موږ خبرې کوو د هغه څیزونو په باره کې چې هغه همیشه حقیقت وي هیڅ کله نه بدلیږي نمبر 2 په دویم نمبر باندې موږ زده کوو فرست کنډیشنل څه ته وایي په کوم ځای کې استعمالیږي نو فرست کنډیشنل موږ هله استعمالو کله چې موږ خبرې کوو د هغه څه په باره کې چې هغه شوي نه دي ابه کېږي په فیوچر کې په راتلونکي وخت کې مطلب په فیوچر کې په راتلونکي وخت کې د دغه کارونو د دغه څیزونو چانس شته چې وشي مطلب ډېر چانس شته چې په فیوچر کې دا کارونه وشي فار ایگزامپل if they invite me I'll visit them مطلب دا دی که چېرته هغوی ما ته دعوت راکړي زه به ورکره ورشم نو ګوره د ورتللو چې کوم کار دی د دې کار پوسیبلیټي امکان په فیوچر کې شته په راتلونکي وخت کې چانس شته چې دا کار وشي if they invite me که چېرته هغوی ما ته دعوت راکړي I will visit them زه به ورکره ورشم په راتلونکي وخت کې په فیوچر کې اوس که دا سبا دی که بله ورځ وي که میاشت بعدي که 2-3 غنټې وروسته if it rains tomorrow we will not go for a picnic مطلب دا دی که چېرته سبا له باران وشو نو موږ په چکر باندې نه ځو if it rains tomorrow که چېرته سبا له باران وشو we will not go for a picnic موږ په چکر باندې نه ځو نو ګور د دې کار د نه کېدلو پوسیبلیټي چې کوم ده که نه امکان دا هم په فیوچر کې شته یعنی کېدای شي چې سبا باران وشي او موږ لاړ نه شو نو دا کار به هم په فیوچر کې کېږي مطلب په راتلونکي وخت کې به کېږي د راتلونکي وخت نه مطلب دا دی که دا اوس 2 غنټې بعد وي که 10 غنټې بعد وي که 10 ورځې بعد وي خو دلته په دې سنټنس کې آلریډي کلیر شوي دي ټمارو سبا له if I get a chance I'll definitely visit you که چېرته ما ته چانس میلاو شو موقع میلاو شو زه به تاسو کره خامخا درځم if I get a chance که چېرته ما ته موقع میلاو شو I'll definitely visit you زه به تاسو کره خامخا درځم نو ګور د دې کار د کېدلو پوسیبلیټي امکان هم په راتلونکي وخت کې شته و که چېرته زه لاړلم او موقع راته میلاو شوه نو زه به تاسو کره هم درځم اوس دلته دا زده کول پکار چې دا د فرست کنډیشنل سنټنسز جملې دا جوړیږي څنګه د دې سټرکچر زده کوو چې دا خبره تاسو ته همیشه په یاد وي د فرست کنډیشنل په لومبني سنټنس کې سمپل پریزنټ ټینس استعمالیږي او په دویم پارت کې یعنی په دویم سنټنس کې بیا سمپل فیوچر ټینس استعمالیږي لکه فار ایگزامپل په خپل ورته وګورئ if he calls me I'll let you know مطلب دا دی که چېرته هغه ما ته کال وکړي رنګ راته وکړي نو زه به تا ته ووایم if he calls me که چېرته هغه ما ته رنګ وکړي I will یا I'll let you یا let you know نو زه به تا ته ووایم زه به تا انفارم کوم نو ګوره په فرست سنټنس کې if he calls me دا سمپل پریزنټ ټینس دی په دویم سنټنس کې I'll یا I will let you know زه به تا ته ووایم نو په دویم سنټنس کې بیا سمپل فیوچر ټینس استعمال شوی ویل ورکې راغلی if I get the job I will throw you a party مطلب دا دی که چېرته ما ته دغه جاب میلاو شو نوکري راته میلاو شو نو زه به تا ته پروګرام وکړم پارټي به درته وکړم if I get the job که چېرته ما ته جاب میلاو شو نو ګوره دا سمپل پریزنټ ټینس دی I will یا I'll throw you a party زه به تا ته پروګرام وکړم I'll throw you a party مطلب دا دی چې زه به تا ته پروګرام وکړم if we leave now we'll catch the bus مطلب دا دی که چېرته اوس مونږ وځو اوس مونږ روان شو نو مونږ به بس ګیر کو بس ته به ځان ورسو if we leave now که چېرته اوس مونږ روان شو مونږ وځو دا سمپل پریزنټ ټینس دی we'll یا we will catch the bus نو مونږ به بس ګیر کو بس ته به ځان ورسو بس به ونیسو نو
نو دا سمپل فیوچر ټینس دی. په لومبني سنټنس کې سمپل پریزنٹ راغلی، په دویم سنټنس کې سمپل فیوچر راغلی. نو دې ته ویل کېږي فرست کنډیشنل. یو ځل بیا ورته وایم چې هیڅ کنفیوز کېږئ مه، دا بې انتهایي اهم او ډېر زیات اسان دی. د ویډیو په اینډ کې به تاسو پرې هر څه باندې پوه شوي یاستئ. بس دا زموږ یو پلان دی، یو ترتیب دی. جسټ کیپ واچینګ د ویډیو. Don't learn anything. Don't even try to learn anything. Number 3. په دریم نمبر باندې موږ زده کوو سیکنډ کنډیشنل. سیکنډ کنډیشنل څه ته وایي، په کوم ځای کې استعمالیږي؟ نو سیکنډ کنډیشنل موږ حاله استعمالو کله چې موږ خبرې کوو د هغه څه په باره کې چې هغه په موجوده وخت کې یا په راتلونکي وخت کې حقیقت نه وي، هسې یو خیالي پوله وي، یعنې د حقیقت سره تعلق نه ساتي، هسې بس موږ د ځان نه لګي او داسې ووایو. یو هایپوتھیټیکل سچویشن وي، د پریزنټ د موجوده وخت یا د راتلونکي وخت، یعنی هسې بس یو قسم ته سوچ یې زموږ حقیقت نه وي، موږ هسې سوچ کوو. For example, if it were up to me, I would make everyone rich. مطلب دا دی که نه وایي که چېرته زما په لاس کې وی، زما په وس کې وی که نه، ما به هر یو کس مالداره کړی وی. نو دا اوس هسې یو خیالي پولاو دی که نه، موږ هسې سوچ کوو، هسې زموږ یو خیال دی. کله کله موږ داسې وایو که نه که چېرته زه مالدار وی اوس وخت کې، نو مالدار وی یا مطلب زما په لاس کې وی، نو ما به هر یو کس مالداره کړی وی. If it were up to me، که چېرته زما په وس کې وی، دا په ما باندې وی، زما په لاس کې وی، د دې سنټنس دا مطلب دی I would make everyone rich. ما به هر یو کس مالداره کړی وی. نو دا یو حقیقت نه دی، هسې یو سوچ دی، هسې یو خبره ده. If I were you, I wouldn't even say hello to him. مطلب دا دی که چېرته زه ستا په ځای وی که نه، ما په هغه باندې سلام هم نه وی اچولی. نو دا اوس حقیقت سره تعلق ساتي. زه ته نشي کېدلی او ته زه نشم کېدلی. خبره کم خوا لاړه، خو زه امید کوم چې پرې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ. دلته راکس دی بل ته وایي که نه، وایي که چېرته زه ستا په ځای باندې وی، نو زه ستا په ځای باندې نشم کېدلی. دا حقیقت سره تعلق نه ساتي، هسې یو خبره ده، هسې یو سوچ دی، هسې یو خیال دی. If I were you، که چېرته زه ستا په ځای وی، I wouldn't even say hello to him. Hello to him. وما په هغه باندې سلام هم نه وی اچولی. If I were him, I wouldn't give up college. که چېرته زه د هغه په ځای باندې وی، نو ما به کالج نه وی پرېښی. If I were him، نو زه د هغه په ځای باندې نشم کېدلی، هغه دی او زه یم. نو دا حقیقت سره تعلق نه ساتي، هسې یو خبره ده، یو سوچ دی. If I were him, I wouldn't give up college. نو ما به کالج نه وی پرېښی. اوس دلته موږ دا زده کوو چې د سیکنډ کنډیشنل سټرکچر څنګه دی، یعنی د سیکنډ کنډیشنل سنټنسز جوړیږي څنګه. نو چې دا خبره تاسو ته همیشه په یاد وي، په سیکنډ کنډیشنل کې په لومبني سنټنس کې استعمالیږي سمپل پاست ټینس، او په دویم پارټ کې داسې وایي په دویم سنټنس کې استعمالیږي سبجیکټ پلس ورډ. دیټس اټ. اوس راځئ یو څو ایگزامپلز ته ګورو. If you were a policeman, you would be more dishonest. مطلب دا دی که نه وایي که ته چېرته پولیس والا وی، نو ته به وایي ډېر بې ایمانه وی. If you were a policeman، که چېرته دې سنټنس ته تاسو خیال وکړئ، نو دا په سمپل پاست ټینس کې دی. اوس دلته یوز شوی خو سمپل پاست ټینس دی، خو خبره د پاست د تېر شوي وخت نه کېږي. وایي که ته چېرته پولیس والا وی، نو خبره خو اوس د موجوده وخت ده که نه. دلته اوس سمپل پاست ټینس ولې یوز شوی دی چې خبره د پاست ټینس نه کېږي؟ د سمپل پاست ټینس د استعمالول دلته صرف یو مطلب دی، او هغه دا دی چې تاسو دا وایئ چې بس دا هسې یو سوچ دی، هسې یو خیال دی. دغه شان خبرې مونږ کوو که نه په پښتو کې. You would be more dishonest. نو یو چې کوم دی دا یو سبجیکټ دی، کارکوونکی دی، او د سبجیکټ نه بعد بیا ورډ استعمال شو، بیا نور څه ته چې ضرورت دی، نو دې ته ویل کېږي سیکنډ کنډیشنل. If you were a policeman, you would be more dishonest. نو دا هسې یو سوچ دی، هسې یو خیال دی، هغه پولیس والا خو نه دی که نه، زه ځان سره هسې سوچ کوم. نو د داسې خبرو دپاره موږ استعمالو سیکنډ کنډیشنل. If I had Donald Trump's number, I would call him. مطلب دا دی که چېرته ما سره د ډونالډ ټرمپ نمبر او، نو ما به ورته رینګ کړی وی. نو هسې یو خیالي پولاو دی که نه، هسې یو سوچ دی، هسې یو خیال دی. If I had Donald Trump's number، نو دا چې کوم دی که نه سمپل پاست ټینس دی. مطلب دا دی که چېرته ما سره د ډونالډ ټرمپ نمبر او،
نو زه چېرته ډونالډ ټرمپ چېرته دغه نمبر به زه به کوم ځای کې پیدا کړم زه یې نشم پیدا کولی دا حقیقت نه دی هسې یو سوچ دی هسې یو خبره ده چې مونږ یې کوو په هوا کې کوو د هغې حقیقت سره څه تعلق نه وي I would call him نو د I سبجیکټ نه بعد بیا ورډ استعمال شو بیا څه ته چې ضرورت دی I would call him ما به ورته رینګ کړی وی If Ronaldo became a Muslim he would be a great Muslim مطلب یې دا دی که چېرته رونالډو مسلمان شي نو هغه به ډېر زیات یو ښه مسلمان وي نو اوس دا آیا د حقیقت سره تعلق ساتي نه آیا چا ویلي چې هغه ایمان راوړي مسلمانېږي ما چېرته اورېدلي ما هیڅ چېرته هم نه دی اورېدلي زه هسې د ځان نه خبره کوم هسې یو خیال کوم زما هسې یو سوچ دی دا د حقیقت سره تعلق نه ساتي If Ronaldo became a Muslim نو ګوره دلته چې کوم دی که نه سمپل پاست ټینس استعمال شوی خو خبره د پاست خو نه کېږي که نه او که چېرته هغه مسلمان شي په فیوچر کې خبره د فیوچر کېږي د موجوده وخت کېږي خو بیا هم سمپل پاست ټینس استعمال شوی سمپل پاست ټینس صرف او صرف د دې لپاره استعمال شوی چې موږ ته دا وایي چې دا خبره هسې یو سوچ دی هسې په هوا کې یو خبره ده دا کسې د ځان نه کوي څنګه چې موږ په پښتو کې کوو موږ په عام خبرو اترو کې کوو که چېرته زه باچا وی ما به دا چل کړی وی که چېرته زه په امریکا کې وی پلانکیزي ته به تللی وی که چېرته زه د فوج مشر وی ما به دا کار کړی وی دا حقیقت خو نه که نه هسې زموږ سوچ وي هسې زموږ خیال وي حقیقت سره تعلق نه ساتي ها دویم پارټ he would be a great Muslim نو هغه به یو ډېر زیات ښه مسلمان و he سبجیکټ دی he پسې بیا ورډ راغلی he would be a great Muslim زه امید کوم چې تاسو به پوه شوي یاستئ چې سیکنډ کنډیشنل موږ هله استعمالوو کله چې موږ په انګلیش کې خبرې کوو د هغه څیزونو په باره کې چې هغه د حقیقت سره تعلق نه ساتي وی په موجوده وخت کې یا د راتلونکي وخت خو هسې یو سوچي هایپوتھیټیکل سچویشن وي خیالي خبرې وي نمبر 4 تھرډ کنډیشنل اوس موږ زده کوو تھرډ کنډیشنل چې دا تھرډ کنډیشنل څه ته وایي په کوم ځای کې استعمالیږي نو چې دا خبره تاسو ته همیشه په یاد وي تھرډ کنډیشنل موږ هله استعمالو کله چې موږ په انګلیش کې خبرې کوو د هغه څه په باره کې چې هغه په تیر شوي وخت کې په پاست کې اوس د پاست مطلب که دا 15 کاله مخکې که 100 کاله مخکې که 2-3 ورځې مخکې په پاست کې کول پکارو خو ونه شو هغه بس اوس یو افسوس دی اوس هیڅ هم نه کېږي د هغې باره کې هسې بس یو افسوس پاتې شو هغه ټایم کې کېدلی شو هغه ټایم کې ممکن و کول پکارو خو بس ونه شو اوس سری اوس بس هسې یو افسوس دی اوس د هغې باره کې موږ هیڅ هم نشو کولی فار ایگزامپل if I had known you were getting married I would have taken leave مطلب یې دا دی که نه وي که چېرته ما ته داسې پته وی چې ستا واده دی نو ما به چوټي اخیسته وي په چوټۍ باندې به راغلی خو ستا واده به ما مس کړی نه وی نو خبره دلته کېږي که نه د پاس د تیر شوي وخت چې که چېرته ما ته داسې پته وی چېرې ستا واده دی نو هغه واده اوس تیر شوی دی پاست کې 2 کاله مخکې 15 کاله مخکې یا 1 کال مخکې I would have taken leave نو ما به چوټي راغستی وي په چوټۍ باندې به راغلی وی خو ستا واده ته به ما ځان رارسولی وی if I had known که چېرته ما ته پته وی you were getting married چې ستا واده دی I would have taken leave نو ما به چوټي اخیستی وی په چوټۍ باندې به راغلی وی خو ستا واده به ما مس کړی نه وی نو دلته چې کوم دی که نه دا خبره بس دا به پاست کې ختمه شوې ده اوس که زه هر څومره چوټي راواخلم او که زه هر څه وکړم نو پاست ته خو زه نشم تللی که نه هغه واده چې کوم دی که نه زه په هغه کې شرکت نشم کولی بس هغه تیر شو نو ما چوټي راواخیستله او نه زه واده ته رالم بس دا خبره په پاست کې ختمه شو اوس څه شی دی اوس صرف او صرف یو افسوس دی بل هیڅ هم نه دی if you had studied harder you would have become a doctor مطلب یې دا دی که چېرته تا محنت کړی وی سبق دی ویلی وی په صحیح طریقې سره نو ستا نه به اوس یو ډاکټر جوړ شوی و if you had studied harder مطلب که تا په مطالعې کې محنت کړی وی په هغه ټایم کې په کم ټایم کې چې ته ځوان وی په کم ټایم کې چې ته ماشوم وی سکول دې نه وی پرېښی you would have become a doctor اوس به ته ستا نه به یو ډاکټر جوړ شوی وی نو اوس خو دا مطلب زوړ دی په دې باندې وخت تیر دی او هغه خبره چې کوم دی که نه نه په هغه ټایم کې سټډي وکړله او نه اوس ډاکټر دی بس دا خبره په پاست کې ختمه شوه اوس به صرف یو افسوس پاتې دی چې که چېرته تا داسې کار کړی وی په هغه ټایم کې نو دا بل کار به داسې شوی وي if you had studied harder you would have gone to the USA مطلب یې دا دی که چېرته تا په سټډي کې خواري او محنت کړی وی که نه په صحیح طریقې سره تا سبق ویلی وی و ته به اوس امریکا ته تللی وی if you had studied harder و که چېرته تا سټډي کړی وی په صحیح طریقې سره محنت دې ورکې کړی وی په هغه ټایم کې کله چې ته ځوان وی کله چې ته ماشوم وی
you would have gone to the USA. نو ته به اوس USA ته تللی وې. نو نه یې په هغه ټایم کې سټډي وکړله او نه یې USA ته لاړ. بس دا خبره په پاسټ کې ختمه شوه. اوس صرف یو افسوس پاتې دی چې کاش که تا چېرته سبق ویلی وی په صحیح طریقې سره د سبق ویلی اوس به ته امریکا ته تللی وی. بس صرف یو افسوس پاتې دی اوس. If I had not been sick, I would have gone to school. که چېرته زه بیمار نه وی، که چېرته زه ناروغه نه وی، زه به سکول ته تللی وی. If I had not been sick مطلب دا دی که چېرته هغه ټیم کې په هغه ورځ باندې پرون نه بله ورځ هفته مخکې زه بیمار نه وی، زه ناروغه نه وی، نو څه چل به شوی وی؟ I would have gone to school. زه به په هغه ورځ باندې سکول ته تللی وی. نو بس د دې موجوده وخت سره هیڅ تعلق نشته. دا خبره په پاسټ کې ختمه شوه. اوس صرف یو افسوس دی چې که چېرته زه بیمار نه وی، زه ناروغه نه وی، نو زه به سکول ته تللی وی. زه بیمار وم ځکه لاړ نه شوم. اوس دلته موږ دا زده کوو چې د ثرډ کنډیشنل سټرکچر څنګه دی. مطلب د ثرډ کنډیشنل سنټنسز جملې دا جوړیږي څنګه. نو چې دا خبره تاسو ته همیشه په یاد وي او سټرکچر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د ثرډ کنډیشنل په لومړني سنټنس کې پاست پرفیکټ ټینس استعمالیږي. په دویم سنټنس کې سبجیکټ پلس would have پلس وی ثرډ. د وی ثرډ مطلب دی پاست پارټیسپل یا ورب ثرډ فارم. د پاست پارټیسپل او د ورب ثرډ فارم یو مطلب دی چې د ورب دریم حالت به استعمالیږي. یو ځل بیا راته وایم. په لومړني سنټنس کې به تاسو استعمالوي پاست پرفیکټ. په دویم سنټنس کې سبجیکټ پلس وډ او د وډ نه بعد بیا وی ثرډ د ورب دریم حالت به استعمالیږي. فار ایگزامپل if you had come on time you would have met him. و که چېرته ته په وخت باندې راغلی وې که نه نو ته به هغه سره میلاو شوی وې. if you had come on time نو دلته خبره کېږي د پاست د تېر شوي وخت کې په هغه وخت کې ته په ټایم باندې راغلی وې، ناوخته نه کله چې هغه لاړو بیا ته راغلی. you would have met him نو ته به هغه سره میلاو شوی وې، ملاقات به دې ورسره شوی وې. نو بس دا خبره تېره شو په پاست کې. اوس موجوده وخت سره هیڅ تعلق نشته. خیر دې سنټنس ته یو ځل بیا وګورئ. if you had come on time دلته استعمال شوی دی پاست پرفیکټ ټینس. او په دویم سنټنس کې you would have met him نو یو چې کوم دی سبجیکټ دی او سبجیکټ نه بعد بیا استعمال شوی دی would have او د would have نه بعد بیا استعمال شوی دی met. met چې کوم دی دا د meet ثرډ فارم دی د ورب دریم حالت دی. meet him هغه سره به ته میلاو شوی وی. نو بس اوس هسې افسوس دی که نه چې چېرته په وخت راغلی وی نو هغه سره به میلاو شوی وی. اوس خو دې باره کې هیڅ سم نه کېږي که نه. د موجوده وخت سره 1% تعلق هم نشته. if you had spoken the truth I would have forgotten you. مطلب دا دی که نه که تا چېرته حقیقت ماته ویلی وی، رښتیا دې ماته ویلی وی، نو ما به ته معاف کړی وی. if you had spoken the truth که چېرته تا ماته رښتیا ویلی وی په هغه ټیم کې په هغه ورځ باندې په اوس دې خبرې کېدای شي 10 کال کېږي، اوس کېدای شي د 1 کال کېږي، 1 ورځ کېږي، خو دا خبره مطلب د پاست کېږي چې په هغه ټیم کې I would have forgotten you. مطلب دا دی که نه وایي نو ما به ته معاف کړی وی په هغه ټیم کې. نو موجوده وخت سره خو یې څه تعلق نشته که نه. بس یو افسوس دی، یو خبره چېرې که تا چېرته ما ته حقیقت ویلی و په هغه ټیم کې، رښتیا دې راته ویلي و، دروغ دې راته نه ویلي، نو ما به ته معاف کړی وی. if he had struggled in his youth he would not have faced this situation. مطلب دا دی که چېرته هغوی په خپلې ځوانۍ کې خواري او محنت یې کړی وی نو اوس به یې دا ورځ نه کتله، دې حالاتو سره به اوس نه مخ کېدو. if he had struggled د struggle مطلب دی خواري او محنت کول. in his youth په خپله ځوانۍ کې، که چېرته هغوی په خپله ځوانۍ کې ګوره خبره د پاست کېږي، که چېرته محنت کړی وی he would not have faced this situation نو هغوی به دا ورځ نه کتله. if you had called the police the thief would not have escaped. مطلب دا دی که چېرته تا پولیس ته رنګ کړی وی په هغه ټیم کې نو هغه به نه و تښتېدلی. if you had called the police که چېرته په هغه ټیم کې په پاست کې په تېر شوي وخت کې تا پولیس ته رنګ کړی وی، پولیس په راغلی وی، the thief would not have escaped او غله به نه و تښتېدلی. نو نه په هغه ټیم کې تا پولیس ته رنګ وکړو او نه غله چې کوم دی پاتې شو تا ونیول او تښتېدل. نو مطلب دا اوس یو افسوس دی. دا چې کوم دی که نه موجوده وخت سره تعلق نه ساتي. که چېرته تا پولیس ته رنګ کړی وی غله به دې ګیر کړو، غله به نه تښتېدل. یو ځل بیا ورته وایم
ثرد کنډیشنل مونږ حاله استعمالو کله چې مونږ خبرې کوو د هغه سیزونو په باره کې چې هغه په پاست کې کول پکارو خو ونه شو. اوس به صرف یو افسوس دی د هغې باره کې اوس هیڅ هم نه کیږي. دې ته ویل کیږي ثرد کنډیشن. Let's learn the difference now. کنډیشنل خو تاسو زده کړل 0 فرست سیکنډ او ثرد. اوس بل ته موږ زده کوو the difference. the difference مطلب دا چې په دې کې فرق سره مطلب په 0 کې په فرست کې په سیکنډ کې او په ثرد کې. نو په سکرین باندې تاسو ته ایگزامپل سنټنس ښکاري if it rains the floor gets wet. هماغه ایگزامپل سنټنس دی مطلب دا دی چې باران وشي فرش لون شي. دا یو زیرو کنډیشنل دی او زیرو کنډیشنل موږ حال استعمالو کړی چې موږ خبرې کوو د هغه څه په باره کې چې هغه حقیقت وي همیشه حقیقت وي هیڅ کله نه بدلیږي. نو واقعي چې باران وشي فرش لون شي. صحیح ده. که چېرته موږ د دې وړومبني سنټنس ته وګورو if it rains نو دا سمپل پریزنټ ټینس دی. دویم ته که چېرته موږ وګورو the floor gets wet نو دا هم سمپل پریزنټ ټینس دی. او کله چې داسې راشي که نه په کنډیشنل کې وړومبنی هم سمپل پریزنټ ټینس وي او په دویم کې هم سمپل پریزنټ ټینس وي مطلب دا چې دا زیرو کنډیشنل دی چې دا تاسو ته یاد وي. په دویم نمبر باندې if it rains the floor will get wet مطلب دا دی چې باران وشي نو فرش بلون شي. د وړومبني سنټنس مطلب و if it rains the floor gets wet چې باران وشي فرش لون شي. د دویم مطلب دا دی هماغه سنټنس دی خو لږ شانې ډفرنس ورکړي لږ شانې فرق ورکړي. if it rains the floor will get wet و چې باران وشي نو فرش بلون شي. صحیح نه. نور هماغه سنټنسز دي. نو که چېرته موږ د دې وړومبني سنټنس ته وګورو وړومبني پارټ ته وګورو کنډیشن ته وګورو if it rains نو دا سمپل پریزنټ ټینس دی. که چېرته موږ دویم ته وګورو the floor will get wet نو دا دویم چې کوم دی که نه دا سمپل فیوچر ټینس دی. او کله چې په کنډیشنل کې په یو پارټ کې یعنی په کنډیشن کې سمپل پریزنټ راشي او بیا په ریزلټ کې په دویم پارټ کې سمپل فیوچر راشي نو هغې ته بیا زیرو کنډیشنل نه ویل کېږي هغې ته ویل کېږي فرست کنډیشنل. صحیح ده. نو دا چې کوم دی که نه موږ سره فرست کنډیشنل دی. او فرست کنډیشنل موږ حاله استعمالو کله چې موږ په انګلیش کې د داسې سیزونو په باره کې خبرې کوو چې هغه به په فیوچر کې په راتلونکي وخت کې چانس وي چې هغه کار وشي. نو دلته وایي که نه وایي چې باران وشي نو فرش بلون شي. نو او که چې باران وشي بیا به فرش لون شي. نو که چېرته سبا باران وشي که بله ورځ وشي بیا به فرش لون شي. نو د فرش د لمدېدو چانس شته چې باران وشي. صحیح ده. دا فرست کنډیشنل دی. دې مطلب دا دی په لومبني کې خو هسې خبره کوي که نه چې باران وشي وایي فرش لمدېږي. خو دلته د دې مطلب دا دی چې وریځ راغلې ده په اسمان کې وریځ ده او یو ساس کې هم کېږي مطلب چانس ډېر زیات دی د باران. نو دلته د دې دا مطلب دی چې باران وشي که نه نو فرش بلون شي. ها دریم سنټنس ته ګورو if it rained the floor would get wet. د دویم سنټنس مطلب دا دی و چې باران وشي فرش بلون شي. نو د دویم سنټنس یعنی کوم چې زموږ فرست کنډیشن و د هغې خو همدغه مطلب راته پښتو کې بلکل په پښتو کې آلموست داسې وایي چې سیم مینینګ راځي خو مطلب یې بدل دی. if it rained ګوره د دې چې کوم لومبنی پارټ دی که نه دا په سمپل پاست کې راغلی دی او دویم پارټ چې کوم دی د فلور وډ ګیټ ویټ د فلور سبجیکټ دی بیا ورپسې وډ راغلی دی. نو اوس په دې دواړو کې فرق سره یعنی په فرست کنډیشنل او په سیکنډ کنډیشنل کې فرق سره اوس دا معلومه. ګوره تاسو لاول وړومبني سنټنس ته وګورئ if it rains the floor will get wet. دې سره به ستاسو ذهن ډېر زیات کولاو شي. مطلب یې دا دی که نه وایي چې باران شي نو فرش بلون شي. خو د دې اصل کې مطلب دا دی که نه وایي چې یاره په اسمان کې وریځ ده او د باران د کېدو بس ډېر زیات امکان دی ډېر زیات چانس دی. دې کس دا څوک چې دا سنټنس وایي که نه هغه ته ښکار چې په اسمان کې وریځ ده او بس باران به کېږي او چې باران وشي فرش بلون شي. صحیح دی. دا مطلب دی. بیا په دویم سنټنس کې if it rained دا سیکنډ کنډیشنل دی the floor would get wet. نو موږ درته د ویل چې سیکنډ کنډیشنل موږ حالې استعمالو کله چې موږ په انګلیش کې د داسې سیزونو په باره کې خبره کوو چې یاره هغه هسې یو خیال وي هسې یو سوچ وي هسې یو خبره وي د حقیقت سره تعلق نه وي. نو اوس د دې مطلب دا دی که نه تاسو داسې ووایئ چې بس شین اسمان دی د باران د کېدلو هیڅ چانس نشته
او دا کس اسې په هوا کې لګیا دی، اسې د ځان نه لګیا دی، اسې بس خبره یې وکړه، اسې یو سوچ یې دی، اسې یو خیال یې دی. لکه مونږ کوو که نه هر رقم خبرې کوو، نو د دې اصل کې دا مطلب دی. په دې دواړو سنټنسز کې فرق دا دی. د چې کوم فرست کنډیشنل دی که نه، دا یو د دې چانس ډېر زیات دی، مطلب د دې دا دی چېرې بس باران کېدو والا دی او فرش بلون شي، او دا و چې بس باران وشي نو فرش بلون شي، خو شین اسمان دی، د باران کې هیڅ چانس نشته. دا خبره چې کوم دی مطلب حقیقت نه دی. څلورم اگزامپل او third conditional. If it had rained, the floor would have gotten wet. مطلب د دې دا دی که چېرته باران شوی وی نو فرش بلون شوی وی. If it had rained نو دا چې کوم دی که نه third conditional دی، او د دې چې کوم لومړنی سنټنس دی دا په سمپل پاسټ، یعنی دا چې کوم دی سمپل پاسټ نه پاسټ پرفیکټ ټینس دی. او دویم پارت چې کوم دی دویم سنټنس، نو دا دې کې سبجیکټ راغلی دی د فلور، would have بیا راغلی دی، او بیا garden چې کوم دی که نه دا د get third form دی. وکې باران شوی وی فرش بلون شوی وی، نو د third conditional چې کوم دی که نه موجوده وخت سره هیڅ تعلق نشته، هیڅ لین دین یې ورسره نشته دی، بس دا خبره تیره شوې ده. که چېرته په پاسټ کې په تیر شوي وخت کې پرون نه بله ورځ لا بله ورځ باران شوی وی که نه، نو بیا به فرش لون شوی وی. زه امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاست. اوس یو بل اگزامپل لګورو، بیا بل ته ګورو، دې سره به ستاسو په علم کې ډېره زیاته اضافه وشي او اصل د زده کړې وخت چې کوم دی که نه دا اوس راغی. بل اگزامپل، if Gandhi accepts Islam he is a Muslim. مطلب یې دا دی و چې ګاندي چې کوم دی دا د هندوانو یو لیډر و پخوا، تقریبا 50 او یا 80 کاله مخکې، او اوس مړ شوی دی، په دې دنیا کې نشته. د سنټنس مطلب دا دی که چېرته ګاندي اسلام قبول کړي نو هغه یو مسلمان دی. نو واقعي صحیح خبره ده، څوک چې اسلام قبول کړي نو هغه مسلمان شي، دا یو حقیقت دی، یو داسې حقیقت دی چې دا هیڅ کله نه بدلیږي. کله چې موږ داسې خبرې کوو بیا موږ استعمالوو زیرو کنډیشنل، نو دلته اوس استعمال شوی دی زیرو کنډیشنل. د دې لومړنی پارټ چې کوم دی لومړنی سنټنس دا هم سمپل پریزنټ ټینس دی، دویم پارټ چې کوم دی دویم سنټنس دا هم سمپل پریزنټ ټینس، نو دا یو زیرو کنډیشنل دی. نو حقیقت دی که نه و چې اسلام قبول کړي بس مسلمان به، بالکل حقیقت دی. ها دویم سنټنس ته وګورئ، همدغه یو اگزامپل دی خو په په فرست کنډیشنل کې اوس تاسو ته ښایو. If Gandhi accepts Islam he will be a Muslim. و چې ګاندي اسلام قبول کړي هغه به یو مسلمان وي. If Gandhi accepts Islam دا چې کوم دی که نه فرست کنډیشنل دی. فرست کنډیشنل مونږ استعمالو کله چې مونږ خبرې کوو د هغه څیزونو په باره کې چې هغه به په فیوچر کې په راتلونکي وخت کې مطلب د هغې د کېدلو چانس وي، ډېر چانس وي، او په راتلونکي وخت کې کېږي. صحیح ده. نو د دې چې کوم لومړنی پارټ دی لومړنی سنټنس دی if Gandhi accepts Islam دا په سمپل پریزنټ ټینس کې دی. دویم پارټ چې کوم دی دا په سمپل فیوچر ټینس کې دی. اوس دا معلومه وکړم چې په دې دواړو سنټنسز کې کوم چې تاسو په سکرین باندې ښکاري یو د زیرو کنډیشنل نه بل د فرست کنډیشنل، په دې دواړو کې فرق څه دی. لومړني سنټنس ته خیر تاسو لږ وګورئ، if Gandhi accepts Islam he is a Muslim. بس داسې په سوچ کې راول چې یو کس تا سره ناست ستا ملګری دی په چمن کې درسره ناست او درته وایي چې ګاندي چې اسلام قبول کړي نو هغه یو مسلمان دی، بس هسې ناست دی خبرې کوي. صحیح ده. نو واقعي نو دا حقیقت دی که نه چې هر څوک صرف ګاندي نه چې هر څوک اسلام قبول کړي هغه یو مسلمان دی. خو دا دویم سنټنس چې کوم دی که نه if Gandhi accepts Islam he will be a Muslim، په دې دواړو کې بیا فرق شته. د دې دا مطلب دی و چې اسلام قبول کړي نو هغه به یو مسلمان وي، یو مسلمان به شي. صحیح ده. په دې دواړو کې اوس فرق څه دی. د دې مطلب دا دی که نه د دویم سنټنس ما راته ویل چې یاره فرست کنډیشنل مونږ استعمالو کله چې مونږ د داسې څیزونو په باره کې خبرې کوو چې هغه په فیوچر کې په راتلونکي وخت کې اوس که دا نږدې فیوچر او که لرې فیوچر وي په هغه کې ممکن یې کېدو والی چانس یې ډېر زیات چې وشي. نو د دویم سنټنس مطلب دا دی چې د هلک د کس چېرته اورېدلی دی د چا نه په خبرونو کې یا مطلب زیات تر خلک وایي چې هغه اسلام قبلي. صحیح ده. د دې مطلب دا دی. ثرډ اگزامپل او سیکنډ کنډیشنل if Gandhi accepted Islam he would be a Muslim. مطلب هم دغه دی چې ګاندي اسلام قبول کړي نو هغه به مسلمان وي. خو اوس په دې دواړو سنټنسز کې څه فرق دی؟ مطلب په فرست کنډیشنل او په سیکنډ کنډیشنل کې څه فرق دی؟ ګور دا سیکنډ کنډیشنل دی لیول خو دې ته وګورئ if Gandhi accepted Islam نو دا سمپل پاست ټینس دی. he would be a Muslim he یو سبجیکټ دی او د هی نه بعد ورډ راغلی دی.
صحیح شو دا یو چې کوم دی سیکنډ کنډیشنل دی مونږ تاسو دا ویلي چې یاره سیکنډ کنډیشنل مونږ حاله استعمالو کله چې مونږ خبرې کوو د داسې څه په باره کې چې یاره هغه د حقیقت سره تعلق نه ساتي هسې یو سوچ وي هسې یو خیال وي اوس پرې دواړو سنټنسز کې زما یقین دی انشاءالله چې تاسو ته پته وي پر سکرین چې تاسو کوم سنټنسز ښکاري پرې دواړو کې فرق سره تاسو ته پته وي خو خیر یو ځل پې زه بیا پوه کوم If Gandhi accepts Islam, he will be a Muslim. چې ګاندي اسلام قبول کړي هغه به یو مسلمان وي د دې خو دا مطلب شو د دویم سنټنس مطلب دی if Gandhi accepted Islam he would be a Muslim چې ګاندي اسلام قبول کړي هغه به یو مسلمان وي دوه مینینګ په پښتو کې آلموست یو شانت راځي خو دا پښتو دا هغه انګلیش دی صحیح ده مینینګ یو دی خو په معنی کې په مطلب کې د ځمکې او د اسمان عمره فرق دی د لومړني سنټنس مطلب دا دی په کوم کې چې ویل راغلی دی کوم چې فرست کنډیشنل دی چېرې د کس اوریدلی دي د چانه په خبرونو کې اوریدلی دي چې ګاندي اسلام قبلوي صحیح ده او ورته پته لري چې په نږدې وخت کې ممکن ده چانس شته چې ګاندي اسلام قبول کړي دا هندو چې کوم دی او دویم سنټنس مطلب دا چې دا کس هسې په هوا کې لګیا دی هسې د ځان نه لګیا دی نه د چا نه اورېدلی دي نه ښه نه بد هسې بس د ځان نه خبره کوي چې یاره ګاندي اسلام قبول کړي که نه هغه به مسلمان وي لکه بلکل یو کس چې داسې و چې ډونالډ ټرمپ اسلام قبول کړي هغه به مسلمان وي که چېرته یو کس داسې و چې اوباما صدر بوش خیر اوس خو صدر نه دی او بوش مخکې صدر و هغه اسلام قبول کړي نو هغه مسلماني خبرې کوي که نه خلک خو دا هسې په هوا کې کوي هسې یو سوچ یو خیالي د حقیقت سره تعلق نه ساتي نو د سیکنډ کنډیشنل دغه څیزونو لپاره موږ استعمالوو او په دې کې چې کوم دا سیکنډ فارم راځي که نه د سیکنډ فارم مطلب دا نه دی چې دلته د پاسټ خبره کېږي د سیکنډ فارم مطلب دا دی چې دا د حقیقت سره تعلق نه ساتي او بله خبره دا که نه چې د آی نه بعد موږ واز استعمالوو په عام سنټنسز کې خو دلته په کنډیشنل کې د آی نه بعد ور استعمالیږي د هی نه بعد هم ور استعمالیږي واز پکې د سره استعمالیږي نه د هر څه نه بعد ور استعمالیږي واز پکې نه استعمالیږي صحیح ده لاست ایگزامپل if Gandhi had accepted Islam he would have become a Muslim دا چې کوم دی که نه څلورم ایگزامپل دا تھرډ کنډیشنل دی او تھرډ کنډیشنل موږ حال استعمالوو د هغه څیزونو دپاره کله چې موږ خبرې کوو د هغه څه په باره کې چې هغه په پاسټ کې ممکن و په پاسټ کې کول پکار خو ونه شو بس د هغې موجوده سره تعلق نشته اوس به صرف یو افسوس دی نو دې سنټنس مطلب دا دی که اوس خو په حقیقت کې ګاندي په دې دنیا کې نشته دی او اوس بالکل موږ داسې ویلی شو if Gandhi had accepted Islam که چېرته په هغه ټایم کې 50 کاله مخکې هغه اسلام قبول کړی وی he would have become a Muslim نو هغه به یو مسلمان وی یا تاسو داسې مویلی شئ he would have gone to heaven مطلب چې هغه به جنت ته تللی وی که چېرته هغه مسلمان شوی وی he would have gone to heaven خو دا چې کوم دی که نه مطلب په تیر شوي وخت کې ممکن اوس هیڅ ممکن نه دي بس اوس د دې په باره کې هیڅ سم نه کېږي نو زه امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ اوس چې کوم دی که نه یو بل اگزامپل ته ګورو ډېر زیات یو انټرسټینګ اگزامپل یو بل اگزامپل if Shah Rukh Khan says sorry I forgive him مطلب یې دا دی که نه د دې سنټنس و چې شاهرخ خان ما ته سوري ووایي معافي رانه وغواړي زه یې معاف کوم مطلب دا یو زیرو کنډیشنل دی چې هغه معافي وغواړي زه به یې معاف کوم یعنې زه یې معاف کوم بس دا یو حقیقت دی صحیح ده دویم سنټنس if شاهرخ خان says sorry I will forgive him د دې مطلب دا دی که نه و چې که شاهرخ خان زما نه معافي وغواړي زه به یې معاف کوم صحیح ده چانس شته پوسیبلیټي شته third example if شاهرخ خان said sorry I would forgive him که شاهرخ خان زما نه معافي وغواړي زه به یې معاف کوم اوس په دې فرست کنډیشنل او په سیکنډ کنډیشنل کې څه فرق دی دا تاسو ته پته شته که نه د فرست کنډیشنل په کوم کې چې ویل راغلی دی if شاهرخ خان says sorry که چېرته شاهرخ خان ما ته سوري ووایي معافي رانه وغواړي I will forgive him د دې مطلب دا دی چې زما او د شاهرخ خان په منځ کې څه خبره راغلې ده او هغه چې کوم دی که نه راځي بس معافي رانه غواړي بل چاته ویلم دي یا خبره ما ته را رسېدلم چېرې هغه وایي چې زه به ترې معافي وغواړم صحیح ده نو زه ووایم چې که هغه زما نه معافي وغواړي زه به یې معاف کړم نو د دې خبرې په فیوچر کې پوسیبلیټي شته امکان شته چې دا خبره داسې وشي خو دریم سنټنس چې کوم دی که نه if شاهرخ خان said sorry I would forgive him دا سیکنډ کنډیشنل دی او د دې مطلب دا دی که نه چې اوس یو کس ناست دی ستا ملګری دی هغه چېرې
فرض که شاهرخ خان یو کار کړی دی یا یې نه دی کړی او وایي چې که چېرته شاهرخ خان زما نه معافي وغواړي نو زه به یې معاف کړم نو شاهرخ خان چېرته او دا کس چېرته آیا داسې ممکن دی چې شاهرخ خان راشي او د یو عام کس ته ووایي چې یاره ما معاف کړه داسې نه دی ممکن هسې خلک خبرې کوي دا هسې یو سوچ دی هسې یو خیال دی د حقیقت سره تعلق نه ساتي نو په دې وجه باندې مونږ سیکنډ کنډیشنل دلته استعمالوو صحیح شو fourth example or last example if Shah Rukh Khan had said sorry I would have forgotten him مطلب دا دی که چېرته شاهرخ خان زما نه معافي غوښتی وی ما به معاف کړی وی مطلب هغه ټیم کې کال مخکې 2 کاله مخکې که چېرته هغه زما نه معافي غوښتی وی نو ما به معاف کړی وی خو چې معافي ونه غوښته بس هر څه ختم د دې خبرې موجوده وخت سره تعلق نشته نو زه امید کوم چې په دې ډفرنس باندې به تاسو پوه شوي یاستئ چې د فرسټ زیرو فرسټ سیکنډ تھرډ د دې په درمیان کې څومره فرق دی او څه فرق دی یو بل اگزامپل لګورو ما راته ویل چې اگزامپلز ته ګورو دې سره به ستاسو په علم کې ډېره زیاته اضافه وشي بل اگزامپل موږ سره په سکرین باندې څه داسې دی تاسو ته ښکاري if I become the president I will put an end to this inflation مطلب دا دی که نه وایي که چېرته زه بادشاه شم یعنی پریزیډنټ شم نو زه به داسې کار وکړم چې دا غربت نه دی غریبي دا به مکمل ختمه کړم if I become the president که چېرته زه بادشاه شم پریزیډنټ شم سوري I will put an end زه به ختم کړم د جړل نه به ختم کړم to this inflation د inflation مطلب د ګراني مهنګایي او دا به زه ختمه کړم او دویم سنټنس دی if I became the president I would put an end to this inflation اوس پرې دوانو کې فرق سره دا دویم چې کوم دی کنه دا سیکنډ کنډیشنل دی if I became the president I would put an end to this inflation همدغه معنی یوه ده چې زه بادشاه شم پریزیډنټ شم زه به دا غربت ختم کړم خو مطلب یې بدل دی د لومبني سنټنس په کوم کې چې ویل راغلی دی I will put an end to this inflation د دې مطلب دا دی که نه چې یاره دا کس اوټونو ته ولاړ دی او د پریزیډنټ چې کوم سیټ دی بس هغه ګټي ډېر زیات چانس شته چې دا به یې وګټي تیار اوټونو ته ولاړ دی که نه نو په دې وجه باندې دلته راکس دا خبره کوي دا چې کوم دی فرسټ کنډیشنل دی فرسټ کنډیشنل د هغه سره پاره استعمالېږي کله چې مطلب هغه په راتلونکي وخت کې ممکن وي چې وشي او دویم څه وایي if I became the president I would put an end to this inflation که چېرته ستاسو ملګری چې عام کس دی هغه داسې خبره کوي نو دې مطلب دا دی که نه چې یاره هغه نه اوټونو ته ولاړ دی نه داسې مطلب ډېر غټ کس دی نو د هغې چانس د سره شته نه هغه چېرته په خوب کې پریزیډنټ نه شي هسې بس په هوا کې لګیا دی هسې یو خیال دی هسې یو سوچ دی د حقیقت سره دې خبرې تعلق نشته هسې بس لکه مونږ وایو که نه پښتو کې سم وایو که چېرته زه داسې وی دا به مې کړی وی که چېرته هلته وی دلته به تللی وی بس دغه شان یو خبره ده نو دلته چې دا سیکنډ فارم راځي خبره د موجوده وخت او د فیوچر کېږي خو د دې مطلب دا چې یاره دا د حقیقت سره تعلق نه ساتي دا بس هسې یو خیال دی هسې یو سوچ دی third example if I had become the president I would have put an end to this inflation اوس د دې مطلب دا دی که چېرته زه بادشاه شوی وی په هغه ټایم کې اوس دا فرض کړه یو داسې کس دی که نه چېرې د هغه چانس و 5-6 کاله مخکې چې پریزیډنټ شوی وی خو نه شو نو اوس هغه یو قسم ته افسوس کوي او خبره کوي که چېرته زه بادشاه شوی وی که نه ما به دا غربت ختم کړی وی زه امید کوم یو ځل بیا چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ امپارټنټ پوینټ اوس راځئ یو ډېر زیات امپارټنټ پوینټ ته ګورو په دې کې دې سره به تاسو نور هم ډېر څه زده کوئ په سکرین باندې تاسو اگزامپل ښکاري if I had a little free time I would learn English مطلب دا دی که چېرته ما سره داسې لږ فارغ وخت وی که نه اوزګار وم نو ما به انګلیس زده کړی وي او دا چې کوم دی که نه یو سیکنډ کنډیشنل دی مطلب یې دا دی چې یاره دا کس اوس وخت کې ډېر زیات بیزي دی او ټیم خو ورسره د سره شته نه او انګلیش مطلب نشي زده کولی ځکه چې ټیم ورسره نشته نو سیکنډ کنډیشنل دی هسې یو قسم ته خبره کوي که نه چېرې که ټیم را سره وي نو انګلیش به مې زده کړی وی ها نو دلته د خبرې مطلب دا دی چې یاره یو خو دا طریقه ده په دې طریقه باندې تاسو دغه سنټنسز لیکلی شي مطلب کنډیشنل سنټنسز تاسو داسې هم لیکلی شي دا تاسو مخکې وروسته کولی هم شي د لومبني سنټنس په ځای باندې دویمه لیکلی شي د دویم سنټنس په ځای باندې تاسو د لومبني لیکلی شي لکه تاسو اوس په سکرین باندې ښکاري همدغه یو کنډیشنل سنټنس همدغه یو جمله ده خو موږ یې ترتیب لږ بدل کړو I would learn English if I had a little free time ما به انګلیس زده کړی وی که چېرته ما سره داسې لږ فارغ وخت وی د لومبني سنټنس معنی سره چې که چېرته ما سره ټایم وی ما به انګلیس زده کړی وی
د دویم معنی مطلب دا دی که ما به انګلیس زده کړی وی که چېرته ما سره ټایم وی مطلب خو هماغه خو صرف موږ پکې لږ بدلون راوستو چې دا خبره تاسو ته په یاد وي ګوره دی لومبني سنټنس ته تاسو وګورئ if I had a little free time که چېرته ما سره داسې لږ فارغ وخت وی نو دې ټایم سره وګورئ یو کامه راغلی ده دا کامه ډېره زیاته ضروري ده صحیح ده که چېرته دا ونه لګي نو ستاسو سنټنس غلطېدلی هم شي مطلب که چېرته ته دا لیکي په ایګزام کې په امتحان کې په سکول کالج یونیورسټي کې دا ورکې ته ونه لګي نو ستا سنټنس هغوی غلطوي بیا د دې نه بعد چې کوم دی که نه دویم سنټنس شروع کېږي خو دا دویمه طریقه چې کومه ده I would learn English په دې کې کامه نشته چې دا تاسو ته یاري په لومبني ترتیب کې شته په دویم قسم کې په دویم ترتیب کې نشته I would learn English if I had a little free time بس ډایرکټ لیکه دا ډېر زیات امپورټنټ پوینټ دی چې دا تاسو ته یاد وي دویم اگزامپل if the car had not broken down we would have reached on time مطلب یې دا دی که چېرته موټر ګاډی نه وی خراب شوی نو موږ به په ټایم باندې رسېدلي دا یو تھرډ کنډیشنل دی if the car had not broken down نو ګوره دا یو سنټنس دی یو جمله ده د ډاون سره کامه راغلی ده صحیح ده دا اپوسټروفي نه ده دا کامه ده نو دا کامه لګول دلته ډېر زیات ضروري دی صحیح ده بیا د دې وروسته we would have reached on time مونږ چې کوم دی که نه مونږ به په ټایم باندې رسېدلی وی او که چېرته مونږ ته موټر نه وی خراب شوی ګاډی نه خراب شوی نو مونږ به په ټایم باندې رسېدلی وی خو بس چې موټر خراب شو مونږ په ټایم باندې ونه رسېدو دا تھرډ کنډیشنل دی یو طریقه یې دا د لیکلو دویمه طریقه یې داسې ده چې بس ردو بدل ورکې راوله مخکې وروسته یې که د لومبني سنټنس په ځای باندې دویم د دویم په ځای باندې لومبنی لکه داسې we would have reached on time if the car had not broken down مونږ به په ټایم باندې رسېدلی وی خو که چېرته ګاډی مونږ ته نه خراب شوی په دې کې ګوره د ټایم نه وروسته کامه نشته بس دا دواړه سنټنسز یو ځای لیکل کېږي چې دا خبره تاسو ته یاد وي another important point اوس دلته یو بل ډېر زیات اهم پوینټ داسې یو پوینټ دوه درېو ته موږ نور هم ګورو خیر دوه درې خو نه خو یو پوینټ ده دې سره بعد چې کوم دی که نه تاسو ډېر څه زده کوئ او دا زده کول ډېر زیات ضروري دی ځکه چې بیا مخکې تاسو دا راشي او تاسو صرف هغه زده کوئ نو په دې باندې به تاسو کنفیوز استئ او چې دا زده کوئ نو په سلګونو سنټنسز تاسو په خپله جوړولی شئ نو هغه پوینټ دا تاسو په سکرین باندې چې کوم دی سوري په سکرین باندې نه په سکرین باندې اگزامپل سنټنس ښکاري if I had eaten the lunch on time I would not have felt hungry وی که چېرته ما د ماسپښین روټۍ په وخت باندې خوړلی وی نو زه به وږی شوی نه وی if I had eaten the lunch on time که چېرته ما د ماسپښین روټۍ د لنچ مطلب دی د ماسپښین ډوډۍ I would not have felt hungry زه به وږی شوی نه وم نو دا چې کوم دی که نه تھرډ کنډیشنل دی صحیح ده ها دویم سنټنس ته ورپسې تاسو وګورئ if I had a car I would go there مطلب دا دی که چېرته ما سره موټر وی زه به هلته تللی وی نو اوس تاسو څه وایي په دې کې ډېر زیات خلک کنفیوز کېږي غلطېږي ورکې او دې غلط جواب ورکوي دا یو تھرډ کنډیشنل دی او دا بل کوم یو کنډیشنل دی دا سیکنډ دی او که تھرډ دی زیات تر کسان وایي که نه چې دا تھرډ دی ځکه چې په دې کې هیډ راغلی دی if I had a car خو دا غلطه خبره ده دا تھرډ نه دی دا سیکنډ کنډیشنل دی صحیح ده که چېرته لومبني سنټنس ته موږ وګورو if I had eaten دلته هیډ راغلی دی او دا هیډ دلته چې کوم دی که نه هیلپینګ ورب دی او هیلپینګ ورب پسې بیا ایټن راغلی دا ایټن مین ورب دی خو دویم سنټنس کې هیډ راغلی دی او همدغه هیډ چې کوم دی دا دلته هیلپینګ ورب نه دی دا دلته مین ورب دی هیلپینګ ورب مین ورب په باره کې زموږ په چینل باندې ویډیو شته تاسو وګورئ تاسو به پوه شئ خیر دلته صرف دومره پې ځان پوه کوئ چې دا لومبنی سنټنس چې کوم دی دا تھرډ کنډیشنل دی خو دا دویم چې کوم دی دا سیکنډ کنډیشنل دی په سیکنډ کنډیشنل کې چې کوم دی که موږ سمپل پاست ټینس استعمالو او بیا په دویم پارټ کې په دویم سنټنس کې بیا سبجیکټ پلس ورډ استعمالو او دلته په دویم سنټنس کې همداسې موږ کړی دی دا چې کوم دی که نه دا if I had a car که چېرته ما سره یو موټر وی نو زه به چېرته تللی وی زه به هلته تللی وی نو دا تاسو ته یاد وي په لومبي سنټنس کې دا هیډ هیلپینګ ورب دی او په دویم سنټنس کې دا هیډ چې کوم دی که نه دا مین ورب دی ګوره دلته بل ورب خو نشته که نه هیډ سره خوا کې ایټن یا ډرنک یا داسې ګو وغیره داسې ورب خو ورسره نشته که نه بل بس صرف ځان لوم دغه یو راغلی دی دا دلته مین ورب دی چې دا تاسو ته یاد وي دا ډېر زیات امپورټنټ پوینټ هم دی بل اگزامپل if they had overcharged us I would not have visited there again مطلب یې دا دی که چېرته هغوی زما نه زیاتې پیسې اخیستی وی بیا به وزه هلته نه وی ورغلی if they had overcharged us که چېرته هغه
سوري هغوی زمانه زیاتې پیسې اخیستې د اوور چارج مطلب دا دی چې فرض کړه یو کس تا سره سل کېږي 200 دنه والي یو نیم سل دنه والي نو ستانې زیاتې پیسې واخیستې زیاتې در سره وکړو دغه زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کېږي اوور چارج نو I would not have visited there again زه به هلته بیا نه وی ورغلی په پاست کې د پاست خبره کېږي په هغه ټایم کې هغه زمانه زیاتې پیسې اخیستې او زه به بیا نه وی ورغلی دا چې کوم دی که نه تھرډ کنډیشنل دی بیا دویم اگزامپل چې تاسو ته ښکاري هغه وایي if I had a ticket I would go to the final د دې مطلب دا دی که چېرته ما سره ټیکټ وی نو زه به فاینل ته تللی وی if I had a ticket I would go to the final نو زیاتره کسان په دې کې کنفیوز کېږي هغوی دا لومبنی هم تھرډ کنډیشنل دی ځکه چې هیډ ورکې راغلی دا دویم هم تھرډ کنډیشنل دی ځکه چې په دې کې هم هیډ راغلی صحیح خبره ده خو په لومبني سنټنس کې هیډ چې کوم دی که نه دا هیلپینګ ورب دی او هیډ پسې دا اوور چارج چې کوم دی که نه دا مین ورب دی هیډ هیلپینګ ورب دی او اوور چارج دا مین ورب دی خو په دویم سنټنس کې هیډ دا هیلپینګ ورب نه دی دلته دا مین ورب دی دلته بل ورب نشته د سره تاسو ته بل ورب ښکاري نه نو چې دا ستاسو په ذهن کې په دې باندې تاسو هیڅ کله هم کنفیوز نه شئ که چېرته ایګزام کې راته راشي یو خو دا شو تھرډ امپورټنټ پوینټ اوس دریم یو ډېر زیات امپورټنټ پوینټ د دې ټولو پوینټس نه دا ډېر زیات امپورټنټ دی تاسو په سکرین باندې اگزامپل ښکاري if you had slept on time you would have woken up earlier نو که چېرته ته په وخت باندې ویده شوی وې نو وختي به پاڅېدلی وې که چېرته په صحیح ټیم باندې ته ویده شوی وې که نه ناوخته نه نو سهار کې به وختي پاڅېدلی وې ته دا یو تھرډ کنډیشنل دی if you had slept on time که چېرته هغه وخت کې پرون ته په وخت باندې ویده شوی وې که نه نو you would have woken up earlier نو ته به بیا سهار کې وختي پاڅېدلی وې نو د لومبني سنټنس تاسو ګورئ if you had slept on time که چېرته ته په وخت باندې ویده شوی وې خبره کېږي د پاسټ په پاسټ کې you would have woken up earlier نو ته به په وخت باندې پاڅېدلی وې په کم ټایم کې په پاسټ کې نو دا چې کوم دی تھرډ کنډیشنل موجوده وخت سره څه تعلق نشته دی صحیح ده دویم اگزامپل if you had passed the exam in 2005 you would be in America now و که چېرته تا په 2005 کې په 2015 کال کې ایگزام امتحان دی پاس کړی وې ته به اوس په امریکا کې وي if you had passed the exam in 2005 که چېرته په 2005 کې تا ایگزام پاس کړی وې په هغه ټیم کې په پاسټ کې پاسټ شو که نه تقریبا څه 20 کاله مخکینۍ خبره ده you would be in America now ته به اوس په امریکا کې وي نو دلته ګوره د پاسټ خبره نه کېږي خبره د پاسټ کېږي په پاسټ کې که چېرته دا پلانکی کار داسې شوی په موجوده وخت کې به اوس دا پلانکی کار داسې وي یعنې که په پاسټ کې وایي دا چې کوم دی که نه که ایګزام پاس کړی په موجوده وخت کې به اوس ته په امریکا کې وي خو حقیقت سره خو تعلق نه ساتي که نه په هغه ټایم کې ایګزام پاس کو او نو اوس وخت کې امریکا کې دی نو که چېرته دې سنټنس ته ګوره مونږ وګورو دا ډېر زیات اهم پوینټ دی دې کې څه وایي if you had passed the exam in 2005 دا چې کوم دی که نه د لومبنی پارټ دا په پاس پرفیکټ ټینس دی پاس پرفیکټ ټینس کې راغلی دی دغه سنټنس نو دا د تھرډ کنډیشنل پارټ شو خو که چېرته دویم ته مونږ خیال وکړو you would be in America now دا د سیکنډ کنډیشنل دی نو دلته سیکنډ کنډیشنل او تھرډ کنډیشنل دا یو ځای راغلی دی نو آیا دا جمله غلطه ده دلته نه دا جمله بالکل هم غلطه نه ده دلته بلکې دې ته ویل کېږي میکسډ کنډیشنل میکس کنډیشنل څه ته وایي که چېرته تاسو د دې د نوم ته لږ خیال وکړئ میکس کنډیشنل نو تاسو به په خپله پوه شئ په میکس کنډیشنل کې دویم او دریم کنډیشنل چې کوم دی دا میکس شوي را یو ځای شوي او بیا دې جملې ته ویل کېږي میکس کنډیشنل اوس دا به جوړی څنګه د دې ضرورت کله راځي یو څو ایګزامپلز ته ګورو تاسو پرې باندې په خپله پوهېږئ ایگزامپل تاسو ته په سکرین باندې ښکاري if I had listened to my dad I would not be poor now مطلب یې دا دی که چېرته ما د خپل پلار خبره منلی وی او زه به اوس غریب نه وی ګوره مونږ تاسو ته ویل که نه چې په تھرډ کنډیشنل کې مونږ هله استعمالو تھرډ کنډیشنل کله چې مونږ خبره کوو د هغه څیزونو په باره کې چې د هغې موجوده وخت سره هېڅ تعلق نه فیوچر سره تعلق وي بس په تېر شوي وخت کې کار کول په کارو ونه شو اوس یو افسوس دی لکه خیر داسې لږ شانې د لومبني سنټنس ته تاسو وګورئ ستاسو ذهن دې سره کولاویږي if you had slept on time you would have woken up earlier که ته چېرته وختي ویده شوی بیا وختي پاڅېدلی وې نو لومبنی سنټنس کې کوم دی دا هم د پاسټ دی دویم هم پاسټ دی موجوده وخت سره تعلق نشته نه فیوچر سره تعلق شته خو دلته چې اوس موږ سره دغه کوم سنټنس دی if I had listened to my dad و که چېرته ما د خپل پلار د والد صاحب خبره منلی وی
په ماشومتوب کې کله چې زه ځوان وم 10 کاله مخکې 15 کاله مخکې دا د پاست خبره کوي صحیح ده. خو دویم سنټنس بیا څه وایي I wouldn't be poor now خو زه به اوس وی غریب نه وای اوس په موجوده وخت کې به زه غریب نه وای نو دلته اوس خبره کېږي د موجوده وخت خو زه به غریب نه وای. د لومړنی پارټ چې کوم دی که نه دا د تھرډ کنډیشنل دی سیکنډ پارټ چې کوم دی دا د سیکنډ کنډیشنل دی دویم حصه چې کوم ده دې ته ویل کېږي میکس کنډیشنل. د میکس کنډیشنل مطلب دا وي که نه کله یعنی میکس کنډیشنل دا خبره لږ په غور سره واورئ که چېرته لیکلی شي ځان سره ولیکئ که چېرته به مطلب انشاءالله خامخا به پوه شي که چېرته پوه نه شوئ دا خبره بیا راوروسته که ووایو ها خبره کومه خبره ده ادا ده که نه چې میکس کنډیشنل موږ حاله استعمالو کله چې موږ په انګلیش کې داسې څه په باره کې خبره کوو که نه چې هغه په پاست کې شوي او په موجوده وخت کې د هغې ریزلټ وي یا اثر وي صحیح ده د هغې ریزلټ موږ ښودل غواړو په موجوده وخت کې د هغې د ریزلټ باره کې موږ خبره کول غواړو لکه دا سنټنس دی که نه if I had listened to my father دا چې کوم دی په پاست کې شوي I would be poor now sorry I wouldn't be poor now زه به اوس وی غریب نه وی نو دلته چې کوم د دې ریزلټ دی دا موجوده وخت ته راوتی دی خبره خو د پاست ده خو ریزلټ یې موجوده وخت ته راوتی دی یا فیوچر ته وځي بس صرف په دې باندې ځان پوه کړئ نور اګزامپل سره تاسو په خپله پوهېږئ. او یا کله چې مونږ د داسې څه په باره کې خبرې کوو بیا مونږ دغه کنډیشنل چې کوم دا میکس کوو یعنی میکس کنډیشنل استعمالو چېرې په موجوده وخت کې چې اوس یو کار وی که نه نو په پاست کې به د هغې دا ریزلټ وی خیر داسې پې تاسو نه پوهېږي اګزامپل چې تاسو اوس وګورئ اوس پې تاسو په خپله پوهېږئ خو صرف د دې سنټنس چې تاسو دومره پته چې ګوره دلته که پاست کې دا کار شوی وی که نه نو په موجوده وخت کې به د دې اثر سو د دې ریزلټ به سو زه به اوس غریب نه وم که چېرته ما د پلار خبره منلی وی. دویم اگزامپل if you had listened to my advice you would not be in trouble now مطلب دا دی که چېرته تا زما نصیحت اورېدلی وی ما چې لکه مې خبرې وکړې په هغه باندې عمل کړی وی نو اوس به په مشکل کې نه وی تا. if you had listened to my advice مطلب دی ولې ایډوایس کړی دی کال مخکې 2 کاله مخکې میاشت مخکې 10 ورځې مخکې په پاست کې ورته کړی دی که چېرته په پاست کې دی څه کړی وی د دې کس ایډوایس یې اورېدلی وی غوږ یې ورته ایښی نو څه چل به شوی you would not be in trouble now اوس به دا په موجوده وخت کې دا په مشکل کې نه په ټربل کې به نه و صحیح ده نو په موجوده وخت کې د دې ریزلټ شو شوی دی چېرې د دې د هغه څیز ریزلټ به اوس په موجوده وخت کې نو دا چې کوم دی که نه میکس کنډیشنل دی په لومړني کې تھرډ کنډیشنل استعمال شوی دی په دویم پارټ کې چې کوم دی که نه سیکنډ کنډیشنل استعمال شوی نو دا میکس کنډیشنل دی. اوس موږ دا 2-3 اګزامپلز ګورو که نه لکه یو الریډي وکتو یو دا دی نو دا چې کوم دی که نه هغه میکس کنډیشنل دی که دا چېرته په پاست کې شوي دا کارونه نو د هغې به په موجوده وخت کې څه ریزلټ و صحیح ده دا د پاست کارونه دي په موجوده وخت کې د دې ریزلټ شو کېږي. دې پسې به بیا موږ هغه کنډیشنل ګورو چې هغه د موجوده وخت کارونه او په تېر شوي وخت کې د هغې ریزلټ شو کېږي په تېر شوي وخت کې خیر چې اګزامپل ته وګورئ بیا به تاسو په خپله پوهېږئ. if you had not given up the school you would be in college now مطلب دا دی که چېرته تا سکول نه وی پرېښی نو ته به اوس په کالج کې وی که چېرته 2 کاله مخکې تا یا 15 کاله مخکې تا سکول نه وی پرېښی که نه نو 10 نمبر پاس کړی وی اوس به په کالج کې نو 15 کاله مخکې که چېرته هغه سکول نه وی پرېښی د پاست خبره ده که نه if you had not given up the school که چېرته تا سکول نه وی پرېښی د پاست د تېر شوي وخت خبره ده که نه اثر به اوس په موجوده وخت کې څه ریزلټ به څه you would be in college now ته به اوس په کالج کې وی. یو پارټ خو دا شو د کنډیشنل سنټنسز مطلب یو قسم کنډیشنل سنټنسز دا دي چې هغه په تېر شوي وخت کې یو کار شوی او د هغې ریزلټ په موجوده وخت کې یا په فیوچر کې وي. دویم قسم موږ سره داسې دي if I were him I would not have said no to them د دې سنټنس مطلب دا دی که چېرته زه د هغه په ځای باندې وی نو ما به هغوی ته نه وی کړی if I were him نو دا چې کوم دی که نه دلته اوس استعمال شوی دی سیکنډ کنډیشنل یعنی په موجوده وخت کې اصل کې دلته ور راغلی دی خو د ور مطلب دلته دا چېرې دا خبره ناممکنه ده زه هغه نشم کېدلی دا کس وی که نه که چېرته زه د هغه په ځای وی د هغه کس په ځای باندې وی که نه I would not have said no to them وی ما به هغوی ته نه وی کړی هغه خلکو ته به نه ما نه وی کړی هغوی چې کوم آفر دی کوم پیشکش و کوم وړاندیز و هغه به ما قبول کړی وی په پاست کې نو اوس په موجوده وخت کې وایي که نه که چېرته زه دا پلان کې وی اوس زه دا وی که نه نو په هغه ټایم کې 10 کاله مخکې به ما هغه سرکاري خلکو یا داسې وایي چې نور څوک هغوی ته به ما نه وی کړی
نو اوس دلته چې کوم ده کنه خبره د موجوده وخت ده او کنډیشن چې کوم ده د موجوده وخت دی او ریزلټ یې د پاست شو کیږي. بل اگزامپل if he didn't love her he would not have married her. مطلب دا دی که چېرته هغه یعنی هغه هلک یا هغه سړي هغه جینۍ سره مینه ورسره نه وه نو واده به یې ورسره نه و کړی. مطلب د دې سنټنس دا دی if he didn't love her که چېرته د هغه هغې سره مینه نه وه he would not have married her هغه به ورسره واده نه و کړی په پاست کې. کور دلته یو ځل بیا د سنټنس ته وګورئ if he didn't love her که چېرته د هغه د جینۍ سره مینه نه وه یعنې اوس په موجوده وخت کې ورسره مینه ده که نه ورته ګرانه ده نو که چېرته ورسره نه وه نو he would not have married her نو 15 کاله مخکې به هغه واده نه وی کړی 10 کاله مخکې یا 20 کاله مخکې به هغه ورسره واده نه وی کړی. صحیح ده. نو اوس خبره د موجوده وخت کېږي دغه کنډیشن چې کوم دی د موجوده وخت دی خو د دې ریزلټ چې کوم دی که نه دا شو کېږي د پاست د تیر شوي وخت. دریم اگزامپل if we were rich we would have bought that house 3 years ago. if we were rich we would have bought that house 3 years ago. مطلب دا دی که چېرته موږ مالدار وی امیر وی نو 3 کاله مخکې موږ هغه کور اخیستی وی. یو ځل بیا د سنټنس ته وګورئ لږ سوچ ورته وکړئ if we were rich که چېرته موږ مالدار وی اوس یعنی وایي که چېرته موږ مالدار وی که نه نو we would have bought that house 3 years ago نو 3 کاله مخکې به موږ هغه کور اخیستی وی. نو ګوره کنډیشن د موجوده وخت دی او ریزلټ یې په پاست کې شو کېږي چېرې که موږ سره پیسې وی که نه نو موږ به هغه کور اخیستی وی موږ داسې خبرې کوو که نه. خیر که په دې سنټنس باندې تاسو پوه شوي نهست دغه ویډیو ډېره زیاته د کمال نه ډکه ده ډېره زیاته د نالج نه ډکه ده موږ په دې باندې ډېره زیاته خواري کړې ده تاسو ته پته نه لګي اندازه درته نشي چې په دې باندې موږ څومره خواري کړې موږ کوشش کوو چې د آسان کړو دا ډېر زیات یو اهم ټاپک دی که پې پوه شوي نهست یو ځل یې بیا وګورئ یو ځل یې بیا وګورئ تاسو ته بالکل فری میلاو شوې ده د دې قدر وکړئ د دې فایده ترې واخلئ. ها اوس دا خو صحیح شو د نه بعد بس په اخري نمبر باندې صرف یو اهم پوینټ درته ښیم او هغې نه بعد به بیا تاسو انشاءالله د دې کنډیشنل سنټنسز تاسو به د دې ایکسپرټ جوړ شئ. هغه امپورټنټ پوینټ کوم یو دی؟ ها هماغه زوړ اگزامپل دی if I had listened to my dad I wouldn't be poor now. مطلب یې سره مطلب یې دا دی که چېرته ما د خپل پلار خبره منلې وې زه به اوس غریب نه وی. نو دا تاسو په دې طریقې سره هم تاسو ویلی شئ دا سنټنس او په دې طریقې سره تاسو لیکلی هم شئ. دغه موږ تاسو ته ښودلي که نه چې د لیکلو یو طریقه دا ده او یو طریقه یې دا ده چې I wouldn't be poor now if I had listened to my father or my dad. یو طریقه خو دا ده دا موږ تاسو ته ښودلي خو د ویلو هم د دې دوه مختلفې طریقې دي. یو طریقه یې دا ده if I had listened to my dad I wouldn't be یا I would not be poor now. یو طریقه یې دا ده د ویلو. دویمه طریقه یې دا ده چې دا اف پتې کټ کړي صحیح ده دا هیډ به د سنټنس په سټارټ کې کړي او آی به د هیډ نه وروسته کړي او نور به همدغه سنټنس ته وایي had I listened to my dad I would not be poor now. د دې wouldn't او د would not یو مطلب دی. wouldn't اصل کې د would not سیکنډ فارم دی. که ته وایې wouldn't هم صحیح دی که ته وایې would not هم صحیح دی او که ته وایې if I had listened to my dad هم صحیح دی او که ته وایې had I listened to my dad نو هم صحیح دی. زیاتره په موویز کې په فلمونو کې په کارټونز کې تاسو به داسې اورئ نو دا درته ښیم ځکه چې تاسو پې کنفیوز نه شئ. مطلب ما سره چې په ذهن کې د دې کنډیشنل په باره کې څومره نالج دی ما چې پې څومره خواریم کړی دا ټول زه تاسو در کوم. ها یو خو دا شو. دویم دا کوم سنټنس تاسو په سکرین باندې ښکاري if I were him I would not have said no to them. که چېرته زه د هغه په ځای وی ما به هغه خلکو ته نه وی کړی انکار به مې ورته نه وی کړی. صحیح ده. یو طریقه خو د لیکلو دا ده یو طریقه د دې د لیکلو دا ده I would not have said no to them if I were him. دویمه طریقه دا ده څنګه چې ما درته وویل د دې د لیکلو هم دوه طریقې دي د دې د ویلو هم دوه طریقې دي چې کنفیوز پې نه شئ. نو یو طریقه خو د ویلو دا ده if I were him I would not have said no to them. صحیح ده. دویمه طریقه یې دا ده چې ریزي کاربو کې دا اف پتې لرې کې اف براول لرې به یې وغورځئ ور به د ټولو مخکې ولګي او دا آی به د ور نه وروسته کې او نور بس هماغه سنټنس دی were I him I would not have said no to them. were I him I would not have said no to them.
زه امید کوم چې بری باندې تاسو پوه شئ وسته اوس د تاسو ته چې کوم نه کنه یو د پریکټیس د پاره یو سنټنس در کوم چې دا به تاسو په کمنټ سیکشن کې همدغه شانتي ولیکئ ماته پته ولګي چې را تاسو پرې باندې پوه شئ او کنه تاسو زده کړل او کنه تاسو په سکرین باندې یو اگزامپل سنټنس ښکاري if I had eaten the lunch on time I would not have felt hungry که چېرته ما د ماسپښین روټۍ په ټایم باندې خوړلې وی زه به اوږی شوی نه ویم نو دا چې کوم دی که نه اوس بله کومه طریقه ده هغه دویمه طریقه چې کومه ده د ویلو هغه به په کمنټ سیکشن کې ولیکئ مطلب دا به مو ولیکئ لاندې به ورسره هغه مو ولیکئ چې دا به په دې طریقې سره تاسو وایئ او یو دا بل سنټنس دی if I were you I would not even say hello to him که چېرته زه ستا په ځای باندې وی ما به هغه باندې سلام هم نه وی اچولی نو د ویلو یو طریقه یې دا ده او بله کومه ده هغه موږ تاسو ښودلې وه دا دواړه تاسو کنورټ کړئ په کمنټ سیکشن کې ولیکئ انشاءالله زه به خپل پوره کوشش کوم چې دا چیک کړم Thank you so much guys for watching this lesson on the UL English which means the University of Learning English که چېرته تاسو نور داسې درسونه کتل غواړئ نو زموږ په دې چینل باندې د UL English د کوم مطلب چې دی د University of Learning English په فیسبوک پیج باندې د سلګونو په تعداد کې موجود دی تاسو د دغه ځایونه په اسانه کتلی شئ او په پېښور کې په پېښور ښار کې تاسو زموږ انسټیټیوټ ته هم راتللی شئ چې تاسو موږ سره امیزون زده کولی شئ انګلیش زده کولی شئ او داسې ډېر سروسز د امیزون ریلیټډ د انګلیش ریلیټډ تاسو ته میلاویدلی شي که چېرته تاسو نشئ راتللی تاسو لرې یاستئ که د دنیا په هر ګوټ کې یاستئ هېڅ خبره نه ده تاسو زموږ آنلاین کورس هم جوین کولی شئ د انګلیش او هم د امیزون همدغه شان که ستاسو نور سروسز پکار وي نو زموږ د سپورټ ټیم نمبر چې کوم دی دا تاسو په سکرین باندې ښکاري د دوی نه تاسو ته په اسانۍ سره میلاویدلی شي see you انشاءالله نیکسټ ټایم په بل درس کې په الله م سپارم